زمون ښکلی او ښایسته پیغمبر د کوم خاندان نو بچې؟ زموږ ښکلی او ښایسته پیغمبر خاندان یې قریشو او قبیله بنو هاشم وه. ماشاءالله ماشاءالله. زموږ د هوګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه مبارک نوم و عبدالمطلب صاحب. ماشاءالله ماشاءالله. زموږ د هوګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د غاړې د نیا نوم فاطمه و. ماشاءالله ماشاءالله. یو ځل ورته بیا ووایه. زموږ د هوګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د غاړې د نیا نوم فاطمه و. ماشاءالله ماشاءالله. دا د پلار د غاړې د نیا نوم فاطمه، دا د نیا نوم هم و او د حضور صلی الله علیه وسلم د نیازبینې لور نوم هم فاطمه و. بچې وایه که نه؟ زموږ د هوګ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور د غاړې د نیا نوم یې بره بنت عبدالغزا و. ماشاءالله ماشاءالله. د هوب نبی صلی الله علیه وسلم د رضای مور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها نوم. ماشاءالله ماشاءالله. وایه بچې. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په عبرانی جمع کې نوم پارکلیت و. زه دې کې هغه بچې نه ښیم، په دې ماشومانو کې هغه بچې نه ښیم ولې چې مور پلار ته به پیغور جوړ شي، خو دا پیزار تاسو ته ضرور ښیمه. دا تاسو کتی شئ د دین خدمت، د مدرسې د دین اسلام خدمت، دا زموږ د ښکلي پیغمبر د زمانې نه والې تر اوسه پورې د دین د قرآن پاک خدمت غریب کړی دی. زه هغه بچې نه ښیم چې دا پیزار د چا دي. د دې نه به تاسو ته اندازه لګي چې د دې ښکلو څومره بېوسي ده. که د دی وس وې طاقت وې نو تاسو ته به بیا موږ منت کو چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې ښکلو سره دا تعاون وشي، دا مدرسه جوړه شي، د دې ښکلو مستقبل جوړ شي، دا پیغام نورو مسلمانانو سره شریک کړئ. د دوی څه کمی دی د لینټرو سریه وغیره سیمټو چې هغه تعاون وشي دوی سره او دا لینټر دوی ته واچېږي. دوستانو دا د دین سټار دی او د هغه پیزار دی. زما د ښکلي پیغمبر وارث په جوړیږي. زه هغه بچې تاسو ته نه ښیم چې دا د چا دي. دا دلته یو جوړه نه ده چې کومه جوړه رالی دوستانو په هغې کې پیوند دی. د 100 پیزار هغه په ګوټ ګنډلی شوي دي. دوستانو دا هم دلته یو ښکلی راځي دین سټار دی، زموږ د ښکلي پیغمبر وارث په جوړیږي. ځکه تاسو ته سوال کوم، په حق یې کوم، په سچ یې کومه، د دې ښکلو دپاره، د دین سټارانو دپاره چې کم پیزار رالی په هغې کې به پیوند لګېدلی. لږ نږدې نه راواله. دلته د دې ښکلو د دې دین سټارانو د ښکلي پیغمبر د وارثانو په پیزار کې پیوند یې لګېدلی دي. دوستانو دا تاسو کتی شئ. دا بچیان درته نه ښیم چې دا څوک دي، خو دا په شا ولاړ په دې کې موجود داسې غریبانان چې په پیزار کې پیوند لګېدلی. دوستانو دغه چې کومې جوړې ته لاس کښېنو پکې پیوند دی. دا تاسو کتی شئ. دا زما د ښکلي پیغمبر وارثان دي. دوستانو دې ښکلو دپاره زه تاسو نه سوال کوم، تاسو ته منت کوم چې د دوی مستقبل جوړول غواړئ نو راځئ. د دوی د مدرسې چت نشته دلته په دې جونګړه کې دې سور نور ته پراتی، سور نور ته ناست وي. نو راځئ په دې مدرسه کې څه کمی دی. مولانا صاحب سره په یو څو خبرې اترې کوو، تاسو موږ سره اوسئ. مولانا صاحب څنګه حال؟ خیر جی الله وخت سات په شکر دی الله. تاسو بچې خفګان نه کوئ. دا د عوامو ته خیمه غټ خیټي د دین خدمت نه کوي. که کوي مونږه تاسو غریبانانې کوو. صحیح ده. دا پیغام هم مونږ هغه چا ته ږدو چې غریبانان دي. انشاءالله هغه خلک به دې مدرسې سره ودرېږي، تعاون به کوي. که غټ خیټو تعاون کو نن به دا جونګړه نه وه،
دلته 15 چته محلو خو افسوس دا دی چې د دین خدمت دا صرف غریب کوي او ذمہ داري هم دکه غریب اغوستې ده. مولانا صاحب څه به ویل غواړئ جي دلته څه کمی دی موجوده؟ جی الله مو خوشحاله که خو چې د اواز باید یو ځمکې پورته کړی وي چې زه یو کنال دی خرڅوم یا یو جریب دی خرڅوم د دنیا خلکو به رابطې کړی وي چې راځئ کوم ځای دی روډ په غاړه دی په څو مل لره خو چې کله د الله د کتاب او د مدرسې خبره ده نن سبا زموږ مدرسه بغیر لانټره تر اوسه پرته د دې غرونو ته زموږ دا خواست دی چې په دې کې زموږ دا بلې ویډیو کې به روح امداد وکړي خلاص وکړو الله دې د دواړو جان عزتونه د هغې نصیب کړي الله دې په مال حال کې مزید خیر او برکت د هغې واچي دغه غرونو ته زموږ بیا دوباره دا درخواست دی چې زموږ دغې پیسې رالې په یې باندې موږ سیخه چې کوم دی هغه واخیستو او په هغې کې څه پیسې پاتې شي په یې باندې موږ کره شو تاسو دې ته ښودلی شي دارې او شګه مو واخیسته اوس موجوده وخت کې موږ سره جي د بلاکونو هم کمې دی 3000 بلاک لګیا په دې لانټر باندې چې د والې باندې برابر وي دغه شان 220 بورې 230 بورې غالبا سیمنټ لګیږي او دغه شان کرش کوم دی شپږ سې کړی چې کوم دی دا کرش پاتې دی او شګه پاتې ده دغه ضرورونو ته زموږ دا درخواست دی جزانه چې دغه د الله د رضا دپاره یو خو دا ویډیو شیر کې بل به دې کې موږ سره خپل مرسته خپل امداد د الله د رضا دپاره وکړي چې دا مدرسه او دا طالبان چې کوم دی د پاسه چت انتظام وشي او دا لانټر الله سره په خیر سره واچي دیجی او بل د رس په قیامت به ان شاء الله د دې د 1 روپۍ موږ ذمہوار یو چې دې کوم پیسې وروړي کې به دې مدرسه کې بجې لګي 1 روپۍ به موږ ورته کوم درس په قیامت ذمہوار یو وجه او د ای پیسې نمبر چې کوم دی د رابطې نمبر هم دی د پیسې هم دی 0310 9743 997 0310 9743 997 په دې باندې پیسې هم ده او په دې باندې د نمبر د رابطې نمبر هم دی او پس د امین نوم باندې ډېره مننه جي ډېره مننه